غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره الله خود ذره ولا جانا نه مسافره الله الله خود ذره ولا جانا نه مسافره غمجن مازیګر دی بیلتا نه مسافره زما دلری وطن یارا دیگر می تخما او رالیگا سبے کما خفا مشت دلتا شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونې وړاندې کوم ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې موږ په متحده عرب اماراتو کې د میشته پښتنو ژوند جواک د هغوی هلې ځلې د هغوی د ژوند ځینې رنګونه ځینې اړخونه ستاسو لپاره راړو نن موږ د رسول خیمې نه هم د رسول خیمې ښار نه لرې رمز ته راغلي یو دلته کې دا خپرونه زموږ د ډېر خوږ او ګران ملګري احمد سلطان او د ده ملګرو را جوړه کړې ده نو دلته راغلي دلته ګڼ شمېر کې پښتانه را جمع دي شاعران هم پکې شته د ټنګ ټکور بندوبست او تاویه هم دوی ستاسو لپاره کړې ده دوی سره به خبرې کوو چې د دوی د مسافرۍ ژوند سره د خپل وطن د خپلې خاورې په حواله د سوچ سره د فکر سره راتلونکو کشالو باندې چې د دوی بچو ته د موږ د راتلونکي مستقبل کې موږ ته څه قسمه مسلې راپېښې دي په هغې باندې دوی څه نظر دی دا ټولې خبرې به راخلو نو دوی سره به خبرې اترې کوو ما سره په خوا کې یو ملګری ناست دی ده سره خبرې اترې کوو چې دوی موږ ته څه وایي ستړی مه شې وروره په خیر وعلیکم السلام څنګه حال لرو ښه جوړ یې صحتونه مزاجونه ښه دي الحمدلله شکر ده ستاسو نوم دی خان سید او څومره وخت مسافر وشو دلته خو مې 25 کاله وشه 25 کاله جی لکه ټول ژوند مې دلته تېر کړ ټول دلته یې پوښنه او ته په پښتونخوا کې کوم ځای زه جی نه پښتونخوا کې یم نه پنجاب کې زه خاص په دې پولې پروت یم د اټک شهر یادېږي او زمونږ د لکه دا سیوا خلک ورته چې اټک شهر ورته وایي نو دلته هندکو زبان چلیږي نه پنجاب دی او نه سرحد دی نو موږ خاص په پوله باندې یو نو هلته ستاسو کلي څه نوم دی زمونږ د کلي سرکی نوم دی سرکی یې ته جی نو هلته خو چې کوم پښتانه دي ما اورېدلي داسې دي چې د هغوی نه خپله ژبه هېرېږي ورو دا رښتیا ده نه جي زمونږ کلو کې ټوله پښتو چلیږي دا لومبیا سرحد کې وو او دا اوس چې ده نو اوس دا ضیاءالحق بابا په وخت کې چې ده نو دا د پنجاب سره شل او دا ټول پښتانه دي دلته کې تاسو پښتنو سره خوشحالي که هغوی سره خوشحالي نو خیر مونږ خو دواړو خواته یو یعنی دا خو مونږ نه وو چې مونږ په هغه مسلمانان دي دا مسلمانان دي مونږ ټول وروڼه یو زموږ د وجود یې صحیح که نه لازم بالکل خامخه زموږ خو په ژبه په تاریخ په وینه باندې وروڼه خو زموږ یې که نه نو هغې نه خو مونږ انکار نه دی کړی نو دا راته ووایه چې هلته کې دا کوم میشته پښتانه دي دا چې ستاسو کوم بچي دي ماشومان دي په کورونو کې تاسو په کورونو کې هم پښتو وایي او چې پښتو خو بیا پکې داسې دي چې یعنې ملاوټ شته دی ځکه چې یا خو سره هندکوم چلیږي د هغې اثر در باندې ډېر اثر لغونې پروزي په مونږ باندې خو لیکن خاص مونږ لکه په خپل زمونږ کلي داسې دی بیا پکې چې هغې کې پیور پښتو چلیږي حجرې ورسره ټوک ټاک حجرې زمونږ ښه غټې حجرې دي د غم خادي حجرې دي د مېلمه مزمزان له حجرې دي نو ښه چوماتونه حجرې ښه دا راته چې هلته کې کوم سکولونه دي په هغې کې ماشومانو ته پښتو ښایي ژبه مخکې خو بیا خوله اوس راته علم نشته دی او ډېر وخت زما دلته وشه نو خپل ما ته دا علم نشته دی اوس تاسو د دروغجن بشم تا له خپله پښتو لیک لوست درځي ما له نه راځي خو هسې زما دا ورور دی نو هغه له راځي هغه پښتو پکې به خوله نو هغوی ته به ویې نو هغوی له به لکه هغوی به لیکله خلک غواړي چې لکه خپله ژبه لکه وساتي ځان سره خو لکه نه خامخا پښتو زموږ ژبه ده موږ چېرته پرېښدی خو نه شو که نه هغه خو که موږ امریکې ته لاړ شو هم به پرېږدو خو نه که نه پښتو ده دا خو په دنیا کې دغه یو پښتو ده چې یعنې زمونږ پې ډېر فخر دی او په پښتنو زمونږ الحمدلله ډېر فخر دی ځکه چې پښتو دغه یو په دنیا کې یو غیرتي قوم دی او میلمستوب خلک دی او الحمدلله د غیرت خلک دی د میندو خویندو په وخت کې حال کې او بل په میلمه مزمه کې او په تکړهوالي کې
نو په هر څه کې د دې تاریخ ته نو موږ خو دا سایډ نشو پرېښودی او د دې خوا سایډ که مجبوري شوه نو بیا پرېږدو. موږ غواړو چې تاسو خپله ژبه او خپل کلتور وپالئ او د پښتونخوا پښتانه هم تاسو سره هغه پته او هغه ننګ وکړي. الحمدلله امید لري تاسو نه چې خپلو ماشومانو ته دا په آینده کې چې کوم نو پښتو وښایي لکه چې دا خپله ژبه چې کوم دی یاره دا چې دا ژبه هسې نه چې ته کې د راتلونکي نسلونه نه زمونږ خپله الحمدلله اوسه پورې خو لا نه ده روکه کړې او مخکې څه ویلی نه شو. په زړه کې بله داسې خبره شته چې کولی غواړې؟ یاره نور خو زما په اړه کې څه خبره نشته خو دې رونو ته ټولو ته خو زما د طرف نه ډېر ډېر لومبی سلام دی او پس ته هغه نه مې ورته دا دغه دی چې لکه دا مونږ چې ډن وخت سره راغونډ شوي یو او په اتفاق باندې دغه ځای کې ناست یو نو دې ځای کې روزي ګټلو له راغلي یو نو مونږ وایو چې څنګه اتفاق دلته کې مونږ یو بل سره مینه او محبت او په اتفاق راغلي یو او ناست یو نو چې دغه شان مونږ په پاکستان کې وکړو کښېنو یو بل سره ښه یو بل سره رانږدې شو د یو بل دک یو بل درد او اتفاق نو زه وایم چې انشاءالله دا تماکې او دا بدکاریانې او دا غلاګانې او دا شیزونه به روک شي او زمونږ اتفاق په اتفاق باندې پاتې شي نو محبت لکه په دنیا کې زه وایم چې ښه شی دی لوی شی دی او اتفاق هم روغ شي چې څنګه دلته زمونږ دا رونه چې دی نو د بل مخکې لکه سر ښکته کړی وي نو که هلته یو ورور ورته داسې لغونې زوروره خبره وکړه سر یې ښکته کړه نو زه خو وایم چې څه کم به ومون نه شي او خدای به له اجر هم ورکړي او خپل ملک په هم پې سم شي. ډېره مننه ستا د دې درنو خبرو. الله خوشحاله ساتلي. دې ملګري خو ډېرې درنې خوږې خبرې وکړې او ډېر خوشحاله کړم چې په چچ کې کوم پښتانه دي مونږ سره خدا یاره وه چې هغوی خپله ژبه او خپل کلتور د لاسه ورکوي خو دی وایي چې هلته مونږ خپلې حجرې خپل جوماتونه خپل دود دستور خپله پښتونولي هم ښه ټینګه ساتلې ده او دی په خپله ژبه هم ډېر مین دی نو دا ډېره د اطمینان خبره ده. ما سره یو بل ملګری ناست دی هغه سره خبرې کوم خو هغې نه مخکې یو دوه شعرونه درته وایم چې زه د قاتل د سترګو تور را ژوندی کړی یم چېرته تهمت چېرته کې تور را ژوندی کړی یم او که خاموشه د سمندر په مرګ وجلی یم که خاموشه د سمندر په مرګ وجلی یم زه د ګودر د غاړې شور را ژوندی کړی یم. ما سره چې دا پروګرام زموږ لپاره چا را جوړ کړی دی احمد سلطان رو ناست دی. ستړی مه شي احمد سلطان رباني السلام علیکم. ساره ولې ډېر ښه دی الحمدلله. خیر دی الحمدلله. مسافري دې څنګه ده؟ بس ښه تېرېږي جي بس. څومره وخت وکړه؟ تقریبا 18 کاله اندازه. 18 کاله دې وکړه او ده 15 کاله وکړه. موږ دواړه یو ځای انډیوالان یو پاتې شوي یو ډېر ښایسته وخت هم تېر شو. ته په پښتونخوا کې د کوم ځای؟ زه جي د سوابۍ. د سوابۍ کې د کوم ځای؟ سوابۍ کې د زروبۍ. د سیند د غاړې. د سیند د غاړې. باسین د غاړې میان ټول خوړلي مې. جي څنګه را باسین غاړه ته یادېږي نه پرې ګرمۍ کې خو ډېر خوند کوي چې سړی سیند په غاړه بس ډېر یې مې یادېږي جي بس خو دغسې ټنګ ټکور سړي جوړ کړی دا سپوږمۍ څوارلسمې نو بس دلته مونږ پروګرامونه کوو او ټنګ ټکور لکه هغه یاداشت هغه دغه غم پې غلط وي خپل غم پې غلطه و. مسافري دې څنګه روانه بس ډېره ښه ده الحمدلله. د کومې خبرې ډېر احساس درته کېږي چې په دې خپل ژوند کې نو بس د دې احساس داسې کېږي چې موږ وایو چې لکه تر څو به دا مسافري کوو چې داسې موږ وایو چې لکه څه دومره ګزاره هم وشي چې خپل وطن کې ځان له خپل څه کاروبار او خپل بچو سره خپل مور پلار سره خپل وروڼو خویندو سره دا بقایا ژوند چې لکه موږ هغوی سره تېر کړو لکه دا خبره د ډېر احساس کېږي. ته وایې چې خپل باقي عمر مې څومره عمر پاتې چې دا په خپل کور کې خپل پښتونخوا کې په خپل کوڅو کې په خپله پښتونخوا کې په خپله پښتونخوا او هغه اباسین دا هغه اباسین بالکل. بچي نشته؟ نه بچي نشته جی. واده نه کړی؟ واده مې لږ لیټ کړی. لیټ کړی؟ زه دعا به کوم چې خدای دې امین نران پښتانه بچي درکړي. امین ثم امین. ښه تا ته سبق دې ویلی ته؟ سبق مې تر 15 پورې ویلی. احساس درته کېږي چې سبق ډېر کېږي ډېر خو هغه وخت سره بس مونږ لکه پوه نه شو مور پلار راباندې ډېره خوارۍ کړې ډېر لکه اسکول نه پټېدو هغوی به راپسې ګرځېدلم خو د هغې باوجود هم لکه مونږ اوس راته احساس کېږي چې یاره دا موږ ښه نه کوله. احمد سلطان وختي کاغذونه یې راړول شاعر خو نه چې ته شاعر او شعرونه دا کوو جوړو بس دا یې څنګه شروع وکړه؟ نو بس دا دردونه نه شاعر وي دا هم بس دردونه دي ارمانونه دي. ښه نو اوس راته وایه که نه نو بس یو شعر به ته ووایم ته چې نه یې زما دوه سترګې څلورې ته چې نه یې
ته چې نه یې زما دوه سترګې څلورې تر هغې پورې کاته مې ستا په لورې راشه راشه زه دې تل لارې څارمه راشه راشه زه دې تل لارې څارمه ستا غمونه مې اخته د زړه په کورې او ټوله لم را پورې خاندې د خندا شوم ټوله لم را پورې خاندې د خندا شوم یار د غم د پاسه دغه غم لا نورې او چرته لاړې د زړه سره چې رانغلې چرته لاړې د زړه سره چې رانغلې څه خواږه خواږه دردونه مې د زورې او خپل صابر احمد سلطان صابر لراشه خپل صابر احمد سلطان صابر لراشه تا پسې چې لیونی په تا ټکورې ډېره مننه احمد سلطان په زړه کې بل څه خبره شته چې کولی غواړي نه بس جی بس ټول ارمانونه دي نو ټول ارمان ارمان په کیسه بیان ارمان به په ټول ژوند ډک تر دې ارمانونو نو بس ټول ژوند د ارمانونه ډک دی او د هر سړي ارمان دی او خدای د هر چا ټول ارمانونه پوره کېږي نه خو لکه یعنې کوشش به کوو لکه هر سړی خپل کوشش کوي خو دا دنیا ده نیمګړې ارماني ده نو ارمانو د هر چا ارمان دی د چا په زړه کې د چا د اولاد دی د چا څه دی چا ډېر دولت دی د چا د خپل وطن دی او د خپلې پښتونخوا دی زمونږ د لر او بر او مونږ ټول پښتانه یو نو مونږ ټول مونږ چې مونږ یو شو چې اغیار راکې دا دیوالونه چې کوم راښکي چې دا رانښکي چې کله مونږ د لر او بر پښتانه یو شو ولې مونږ یو بل کې پرخ کوو دا پرخ ختمول غواړي زما دا ارمان دی نو دا پرخ احمد سلطانه نه کوو او دا د بېلتون تورې کرښې نه پښتانه په خپل منځ کې ویشلی شي نه جدا کولی شي مونږ تاریخ یو دی زمونږ ژبه یو ده زمونږ وینه یو ده زمونږ مذهب یو دی ننګ غیرت هر څه مو یو دي مونږ یو به یو د شمشاد دغه فریکونسۍ دا لغونې مسله ده نو مونږ چې دا لکه مونږ ته دا مسله ختمه شي ولې چې ډېر ملګري وایي چې مونږ لکه دا فریکونسي لکه لومبیا دا کړې وه او بیا مونږ دا ډش والا راغواړو نو هغه هم زموږ نه پیسې اخلي او بل هغه راځي هم نه په هغه موقع باندې داسې یو پروګرام چې هغه مونږ ګورو هغه مونږ نه پاتې شي نو هغې پسې مونږ خفه یو لکه دغه زموږ دا پروګرامونه دي د شمشاد دا نو دا مونږ د مخکې ورځو کې دغه کړو نو لکه بعد دا سیلۍ ملۍ راغله بیا هغې نه چې مونږ سیټینګ وکړو نو لکه هغه مونږ ته سیټ نه شو نو زموږ دا یو مسله لکه دا حل کول غواړي چې د خدای طرفه د فریکونسۍ مسله به مونږ دا به تاسو حل کوئ ځکه چې دغه ده ډېره مننه ستاسو ډېره مهرباني د ورور د سیلۍ خبره کړو سیلۍ زموږ چترۍ ډیشونه وخوځئ راوخوځئ نو د خدای طرفه تاسو پرې لږ درنې ګټې کېدی بیا به نه خوځي او فریکونسي زموږ دا ساعت د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې به تاسو ته ښکاري دغه زموږ فریکونسي ده تاسو په خپلو ریسیورونو کې واچوئ انشاءالله چې شمشاد ټلویزیون به ښه صفا راځي او ستاسو مسافرو دپاره چې مونږ کومې خپرونې جوړو هغه به پکې تاسو ګورئ ډېره مننه ستاسو درنو ما سره په خوا کې یو بل ورور ناست دی د سره خبرې اترې کوو چې ډېره تاسو ستړی مه شې ورور په خیر خدای دې وبخښه ډېره مننه ستاسو د راتګ او زمونږ د مسافرو ډاډګیرنه د شمشاد ټي وي چینل ډېره مننه چې دوره لرې په آخري د اماراتو آخري غرونو ته ترالل نو موږ ته دا محسوسه شوه نن چې موږ مسافر نه یو موږ د مسافرو په سر باندې شمشاد لاس ایښی دی ډېره مننه ستاسو درنو دا راته ووایه ستا نوم څه دی زما نوم دی جي ګلروز خان او د کوم ځای زه پښتونخوا کې د صوابۍ علاقې سره تعلق لرم او کلي مې چې کوم دی نوم دی مرغوزه ښه د مرغوز جی او که نه یارو مرغوز نه خو د پښتنو د ټولو د لوی قومي تحریک د خدای خدمتګار ته بالکل نو مرغوز خلک خو په پښتو پښتونولۍ ډېر مین خلک بالکل موږ هم د هغې یو انګ یو یو حصه یو موږ ته په کراچۍ کې هم ډېر پاتې شوی جی موږ بیا په کراچۍ کې شفټ شو موږ والد صاحب بیا په کراچۍ ته لاړو لا تر اوسه پورې کراچۍ کې یو دلته څه کار روزګار کوي دلته جی گاډي چلوو جی سبق ته ویلې سبق مې تر لسمه پورې ویلی نو مخکې نه وي نو بس د کور حالات غریبي وه هغې اجازت را نه کړو نو ونه ویله شو ګنې ډېر بیا کراچۍ ته لاړې بیا کراچۍ ته لاړو او هغه ټپره ته په کراچۍ کې یادېده چې میندې راړي خویندې لوی کړي او بیا په مزید کراچۍ سیټان کوي نه بالکل جی بالکل نو پښتانه دغسې را لویږي او پردو وطنونو ته ځي د موټرونو خلکو ته وګوره د ظلمو ته وګوره
کراچۍ پردي وطنونه آباد بالکل بالکل جی کراچۍ چې جوړه کړې ده آباده کړې ده دا پښتون کړې ده خو نن په پښتون پکې نن راتنګ په پښتون په باندې راتنګ سره چې بالکل قیامت دغه په جوړ دی پاسه خو بس الله دې چې کوم نه موږ له اتحاد راکړي لکه زما چې مخکې دوه ورونو د اتحاد خبره وکړه د اتفاق خبره وکړله په کراچۍ کې موږ له چې کوم اتحاد او اتفاق پکار دی نو ګینه کې اتحاد اتفاق موږ هلته کې ونه کړو نو موږ ورک شو پښتنو ته خو هر ځای داسې دی لکه تنور بالکل بالکل هر ځای په خلکو راتنګ کړی بالکل جناب خو دا خبره ده چې په کراچۍ کې د اندازې مطابق د 30 نه 40 لکو پورې پښتانه ژوند کوي جی جی او ډېر د پخوانه تاسو څنګه دا کراچۍ آباده کړو پر کراچۍ د پښتنو مثلا دا غینو خپل جبه الته یو سکول نشته راځي پښتانه بچي په خپل جبه زده کی خپل تاریخ نه پکې خبر نو دا یاره ده چې لکه هغه د کراچۍ کوم پښتانه چې د غیر نسلونه چې کوم دي دا به په وینه پښتاني خو خپل جبه او خپل تاریخ او خپل کلتور دا به تیر شي څنګه زبر جی تاسو دا وایم د خپل اولاد یو نظر به تاسو ته مخکې کوم چې زما لومبنیز چې کوم سوال سم کلیر کړی دی لیکن په پښتو پټی کې باندې نه پوهیږي لیکلو په پښتو پټی کې نه پوهیږي په لولو نه پوهیږي صرف وینا د کور چې کور کې هغه کړی دا موږ سره کوو هغه کوي نور چې کوم په درس کې چې کوم هغه ته پښتو ټکی معلومات نشته دا چې زما یو بل زوی دی دا غم دا حال دی دا کې وجه دار چې په ایجوکیشن کې تل چې کوم نه پښتو سبجیکټ نشته دی سندي دا نو پښتو باندې په نه پوهیږي په سندي پوهیږي اچھا پښتانه د خپل ژبې په اړه ډېر بې غور هم دي لکه چېرې تحریک نه دی را پیدا کړی که 100 لکه خلک ډېر شي که راجمع شي ووایي چې دی به مونږ خامخا په سکول کې پښتو یو استاد دی چې زموږ دا بچي خپله ژبه زده کړي یاره دا ده چې ته وایي چې اوس پښتو وایي راتلونکی نسل چې دی نه به ژبه ومیره شي د هغې یو وجه ده وینا به ترې ومیره شي زمونږ پښتنو کې بدقسمتۍ سره چې کوم دی نو سیاسي ګوندونه چې کوم دي که نه هغه مختلف دي د هغې نظریات مختلف دي که چېرې مونږ یو ګوند د ان پی په طرز باندې موږ خبر وکړو نو یو دغه یو ګوند موږ سیاسي ګوند چې دی چې کوم نه په پښتو کلچر باندې په پښتو دغه باندې لږ زور ورکوي که نه بلکې نور ګوندونو کې هم پښتانه دي که پیپلز پارټي شوه یا داسې نور شو که نه هغه هم پښتانه دي لیکن هغې خلکو سره چې کوم ده نو موږ بیا رابطې کې ډېر مشکلات راځي ځکه چې د هغې خپل یو د پارټۍ منشوري زموږ خپل یو منشوري نو په دغه وجه زموږ پښتو دغه حساب کتاب چې کوم ده لږ هلته په کراچۍ کې ډېر ګډوډ دی هسې ګرانه وروره لکه دا مختلف ګوندونو په ټولو کامونو کې شته جی جی خو نور کامونه په خپلو قومي خبرو باندې یوي په دې خبره باندې اتفاق کړی چې دا ژبه زموږ دا به قایمه دایمه ساتو دا به خپلو بچو ته ښو دا په مخکې باندې بوځو په خپل کلتور باندې مینی په خپل تاریخ باندې مینی نو پښتنو دغه ستونزه ده چې پښتنو کوم ګوندونه دي یا کوم مشران دي د خپلې ژبې په حواله باندې هم بې پروا دي خپلو بچو ته چې کوم دی نو هغه هر څه ونه ښول لکه دا یو بې پروایي لکه چې ستا په اړه کې بل خبره شته چې ته یې کول غواړې بس زه خو هم دغه هم چې لر بر پښتانه چې کوم دی دا یو شي او په خپله کې مینه اتفاق اتحاد پیدا کړي زه هم چې په دنیا کې د پښتون نه بل چې کوم دی تکړه قوم غیرتمند قوم قوت چې کوم دی نو قوم به جوړ شي او بل یو داسې قوم نشته په دنیا کې بیا د پښتون نه علاوه او صرف دغه چې کوم دی اتحاد اتفاق پکار دی بس ستا له درنو خوږو خبرو ډېره مننه ستاسو ډېره غټه مننه بیا خاص کر د شمشاد ټي وي چې تاسو چې کوم دلته کې دومره غټ تکلیف وکړو داسې مونږ مسافرو له رالی یو والله چې نن ماته ښکاري چې موږ مسافر نه یو موږ په خپل کور کې ناست یو او دغه ستاسو د ټي وي شیشه چې کومه شمشاد ټي وي شیشه به زموږ په کورونو ته ځي او موږ به چې کوم د خپل اولاد او خپل فیملي ته چې کوم مخامخ موږ ښکاره کوي دا د شمشاد ډېره غټه مننه او ستاسو د راتلو کوم چې کوم ډېره غټه مننه ډېره مهرباني غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا ګوګل زخم د لیدو دی پکې ښکلي سباون په اوسمو سیدو دي
که ګلنا وینو په پاڼو خو مې ولا که وفا نه شوه نو مل خو د پښتو دی جفا دې وکړه کوه کړه جفاداري خونې خون خواري ته په مانو وکړه ظلمونه د وفا نښه که نه ښه پکې نه وه دنیا مې چاڼ کړه ګوټ په ګوټ وګرځېدمه زړګي صبر که صبر په خدای وکړه ته چې په کمه ګل نازي دي نو د بل چا شو سپرلی شیندلې دي رنګونه سپرلی شیندلې دي رنګونه راځه چې زو جانانا د غره لمن کې غوټۍ ګل شوې راځه چې زو جانانا د غره لمن کې غوټۍ ګل شوې سپرلی شیندلې دي رنګونه سپرلی شیندلې دي رنګونه راځه چې زو جانانا د غره لمن کې غوټۍ ګل شوې راځه چې زو جانانا مسته کړي دي مسته کړي دي ګل چې د ګل نه غاړه اخلي سپرلي مسته کړي دي سپرلي مسته کړي دي په جنوري کې خمارونه په جنوري کې خمارونه راځه چې زو جانانا د غره لمن کې غوټۍ ګل شوې سپرلي شیندلې دي رنګونه سپرلي شیندلې دي رنګونه او راځه چې زو جانانا Sparli shindali di ranguna
غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا ډېره خوندوره سندره د ملګرو وې ډېرې ښې ټپې وکړې د هغې نه مخکې ډېر سور او تال باندې مجلس برابر و او ماما خو پکې ډېره ښه باجه وغږوله نو ډېره مننه ستاسو ما ته یو څو شعر راشو چې په ګل مینېدل څه وو ځانونه مو هیره کړل په ګل مینېدل څه وو ځانونه مو هیره کړل د امن د ښار خلک وو فکرونه مو لمبه کړل او حالاتو راته لویه سرکشي کړه را په غاړه حالاتو راته لویه سرکشي کړه را په غاړه بلا بلا سرونه مو د خپو لاندې میده کړل او جانانه چرته مونږ له هم تندوله شونډې راوړه جانانه چرته مونږ له هم تندوله شونډې راوړه مونږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړل ملګرو یو ډېر دروند خوږ مشر را سره ناست دی د سره خبرې کوو ستړی مه شي ماما څنګه یې خدای دې وبخښه ډېره مهرباني څه حال دی خیر دی جی الحمدلله ستاسو نوم دی زما نوم مختار احمد او څومره وخت مسافر وشو تقریبا 32 سال ته نږدې کېږي 32 کاله دي یا هو جی نو ته څومره راغلی چې 32 کاله مسافر زه تقریبا د 18 کالو عمر و زما د 18 کالو راغلی 79 کې زه راغلی ما 77 کې موږ سکول پرېښود بس بیا به مو کال دغسې تېر کړی دی بیا دلته کې خیر سره پښتنو ټول ژوند داسې دی چې د لبو دولو د منډو وختونه موږ په مسافرۍ کې او په مزدورو کې بس کله کله پکې وشي دغه شانتې کله کله وشي دغه شانتې د هر چا په نصیب کې خو نه خو هغه خو به د متحده عرب امارات هم داسې نو زه خو اوله ول راغلم رسول خیمې ته اوس 6 میاشتې مې هغه ټایم کې دلته تېرې کړې وې او بعد د هغې نه دوبۍ کې سیټل یو دا خو سل په سله بدله شوې ده که نه نو ډېره بدله شوې ده ډېره ترقي وکړه رسول خیمه یعنې ډېره بدله شوې رسول خیمه څه چې ټول امارات بدل شو او لکه ډېر څه پکې نه وشو زمونږ شل کاله وشو مامان اسلام پېښور په دې ایرپورټ باندې ځم راځم هغه خو بدل نه شو خو عکس روډونه عکس نو پاکستان کې خو پاکستان کې خو اکثر چې مونږ صحیح کوو نو چې کوم څیزونه مخکې خون هغه اوس خراب شوي دي لکه پېښور ایرپورټ خو اوس زمانه کې اوس هغه مزه نشته دی لکه مونږ خپله عام پښتانه چې زمونږ کوم دي نو زیات اوس نن سبا اسلام آباد خوښوي په څه چې تنګول دي په پېښور ایرپورټ باندې ډېرې مسالې پکې مونږ ته په لاره باندې هم پېښېږي خو دې کې زمونږ ملګری دی هغه یو شعر وویلی و که نه هغه یو ډېر مشهور شعر و چې د جنت سپین اورو په هوس کې د جنت د سپین اورو په هوس کې یو کافر په سپینه ګیره مسلمان شو نو ساحل صاحب یو شعر و پخوا چې ما درته وي اسلام آباد ته مه ځه څوک به دې کي یار د نظره یاره نو مطلب دا چې اسلام آباد نه خپل وطن په ودانه و آباده به بالکل امن لپاره وکړو کوششونه کوو چې امن پکې راشي دا راته ووایه چې ستا بچي شته الحمدلله نو ته چې 18 کالو په عمر راغلی وې 32 کاله مسافري دې وکړه دا سبق دې ته واغسته په هغې دې سبقونه وګورو او الحمدلله وایو ما او ومو پې نه ستا پې نظر دی انشاءالله ته چې په چوټای ځې راځې بالکل چې په چوټای لاړ شې ته سکول ته ورپسې تلې ټاکیک دې استاد له تپوس بالکل تپوس کړی او شته والد صاحب زموږ خیر سره ښه دی تکړه دی هغه تپوس پوښتنې کوي او نور مشران دي چې کوم ته تر دې خبرې احساس شته لکه نورو پښتنو چې زموږ بچي سبق ووایي د خلاصي لار یو سبق دی نو سبق خو علم خو هر یو چې کوم دی خو رڼا ده او پکار دی مونږ له چې په خپله باندې لکه مونږ خو هغه دوران داسې و چې ډېر کم سبقونه ویلي دي او په دې ملک کې مونږ ته اوس ډېرې د هغې د وجې ډېرې کشالۍ پېښې شوې سختۍ هم تېرې کړلې او اوس مونږ له پکار دي هر یو رول له زمونږ هر یو مسلمان له او بل مونږ خاص کر پښتنو له چې زیاتتر زمونږ د پښتنو روڼه یا زمونږ د پښتنو بچي چې کوم دي دی د سبق په لحاظ باندې
ډېر وروسته پاتې شوي دي یا کوم د دیهاتو علاقې والا دي نو هغوی ته داسې سهولتونه نشته دی نو د هغې دپاره موږ له پکار دي چې دا د لکه زموږ مشران یا زموږ د کلي خلک یا زموږ باندې څه دغه کېږي چې موږ د هغې دپاره په دې 32 کاله کې داسې خو به هم راغلي چې تا ته به ځان ډېر بېوسه ښکاره شي په وطن کې به داسې څه ستونزه مسله راغلې چې ته باندې رسېدلې ته ته راسې شوي نو الحمدلله داسې خو لکه داسې څه خاص واقعه نه ده شوې خو چې کوم په مشران وفات شوي دي او رسېدلي نه یو نو په هغې باندې افسوس راغلی دی چې لکه کال پس دغه ځای خو مسله زیاتر یا د پاسپورټ د ویزې د چوټۍ چې کله هر کله دا مسله راشي نو دا سړی بیا لغونې خفګان کې راشي ولې چې په خپل وطن که به درباندې غم هم راشي نو د هغې د شا ډبلو د لسوکي په دې وطن کې خو ستا په خپل سر باندې هر څه دا راته ووایه که د 32 کالو په یو ټکي کې راته ووایه چې د 32 کالو مسافرۍ تجربه دې څه ده نو تجربه زه تاسو ته ووایم موږ خو یعنې ډېر قسمه سختۍ هم تېرې کړي دي او تجربه زه دا راته وایي چې ځان د ګټه کې ښکاري که تاوان نو چې د مسافرۍ حالات ته وګورو خو تاوان خو شکر الحمدلله وخت ډېر ښه تېر شو او لکه بچي زه سره دلته کې ساتلي دي نو ډېر په دې مسافرۍ باندې پوه شوي په دې نه یو چې بچي را سره دلته کې او سخته خو د مسافري خو ده سخته مشرانو به وي مسافري د اوسپنې چړۍ چیچلي نو دا هم په دغه دې څیز باندې چې د خپلو نه به لرې او یو غم کې ښادۍ کې داسې مجبوري به چې رسېدی به نه شي دا به تا ته بیا افسوس د هغې راځي چې ډېره مننه ستاسو د درنو خوږو خبرو ډېره مننه د مشر خو ډېرې درنې خوږې خبرې او ډېرې د کار خبرې وکړې ډېر په ګڼ شمېر پښتانه ناست دي تپوس دې کومه په تاسو کې د خوشحال بابا شعر چاله ورځي د رحمان بابا شعر چاله ورځي متل چاله ورځي څوک لاس پورته کولی شي ما له متل راځي ټپې خو ټولو پښتنو لور دي مونږ په پولو کې ګرځو په پټو کې ګرځو غار ته ټپې کوو زه ټپه چاله ورځي موږ ټپه وکړو دومره په ګڼ شمېر پښتانه ناست دي او دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې نه پکې د خوشحال بابا شعر چاله ورځي نه پکې د رحمان بابا شعر چاله ورځي نه پکې متل چاله ورځي نه پکې ټپه چاله ورځي دا د دې خبرې ډېر واضحه او ډېر لوی ثبوت دی چې پښتانه د خپلې ژبې نه د خپل کلتور نه دا لرې کېږي ورو ورو دې کې داسې نه ده چې چاله به نه ورځي کېدای شي په دا وخت ورته یاد نه خو بهرحال دا خبره ډېره د فکرمندۍ خبره ده ما سره دلته کې یو زلمی ناست دی زه سره خبرې اترې کوم چې دی راته څه وایي ستړی مشر وروڼه په خیر ایوب زلمی را سره ناست دی سره خبرې کوم څه دی نوم دی محمد حسین فاروق محمد حسین په تو خو شاعر ښکاري تخلص دې وشته او جی او جی شاعر او څومره وخت مسافر وشو تقریبا 3.5 کاله درې نوې تازه یې او کنه محمد 22 کاله تېر کړي ستا له 3.5 کالو کې ډېر سفر ده تر مسافرۍ له هم پاتې او پښتونخوا کې کوم ځای پښتونخوا کې صوابۍ صوابۍ سبق دې ویلی دلته څه کار کوي دلته سټور کې څه راته یادېږي د خپل وطن درته څه یادېږي مازدیګر درته یادېږي څه درته یادېږي د خپل وطن خو د ټول نه مخکې زموږ لکه د لبو دغه وخت خفا ګیمونه دغه هغه راته ډېر یادېږي د ملګرو خپلو یارانو محفلونه هغه راته ډېر یادېږي دلته خو هم شکر الحمدلله ډېر ښایسته ما دغه دی یاران دوستان شته او څه دومره دغه نه خو بیا هم سړي ته دغه کېږي محسوسېږي چې خپل تا ته لکه دې خبرې ډېر کمې دی چې ستا د لبو د دونو د منډو د سیند د غاړې او د مجلسونو د اتڼونو
وختونه هغه تا په مسافرۍ ته راغلی دی نو څه ګڼئ چې ولې مسافري لږ وطن کې کار نشته روزګار نشته نشته ولې نشته چې سړی څه هنر ورڅه کوي څه سبا کې پوره ویلی لکه ځان یې پوره کړی نو هغوی ته میلاویږي ولې نه میلاویږي هلته هم هر څه میلاوي خدای چې زمونږ خو لکه چا لسم کړی چا 12 کړی یا چا 14 کړی نو چې کورس مورس سره چا نه کړی داسې ساده سبق یې ویلی آرټس کې لکه دغسې ویلی نو داسې کارونه یا پوچ کې ته به ځي یا به پولیس مولس ته داسې نوکري کوي هغې ته څوک ډېره غاړه نه ږدي نو خامخا او بل دا د ډېرو خلکو داسې خواهش وي لکه چې څوک راشي بهر نه دوبۍ نه انګلینډ نه امریکې نه دې ځای نه راشي نو د هغه یې هغه سور دغه ته ګوري چې سینټ به ځان لګولي او ښایسته کپړې یې چولي او ښایسته چپلې نو هغه سړی چې هغې ته ګوري نو سړی وایي چې زه به هم ځم دوبۍ ته چې لوی شي یا به دوبۍ ته ځم یا به انګلینډ ته نو چې دلته بیا راشي سړي ته پته لګي چې دلته څوک د کټونو لاندې ودي څوک چېرته ودي نو بیا چې دلته راشي بیا سړي ته پته لګي چې هغه خو خپل وطن خو خپل وطن یې ته په راتلونکي کې څه جوړېدل غواړې ته خو لا ښه زلمی زما په زړه کې دا هغه زه هم چې مسافري مې لږه غونته وکړی ډېره نه او زه چې خپل ملک کې مې ځان له څه کاروبار هسې روان کړی یا دلته څه کاروبار داسې چې ما سره پوره لکه خپل فیملی پوره پوره یا که دلته نه نو پاکستان کې داسې کاروبار چې بهر الله دې ارمان پوره کړي تا خو شاعر مې مسافر اورول غواړي ولې نه لومبی خو یو دوه شعره ته هم د هسې نصیحت غوندې دی پښتنو ته ای پښتنو د یو بل قدر وکئ ای پښتنو د یو بل قدر وکئ په خپل کلچر په ژبه فخر وکئ او ګورئ همت چې چرې بی نه لئ ګورئ همت چې چرې بی نه لئ نن چې تراخه دي لږ وختونه په دې صبر وکئ یو غزل دی بل زه به لاړ شم د نه لرې بل وطن ته زه به لاړ شم در نه لرې بل وطن ته بیا به اوږې اوږې ګورې تش چمن ته تنهایی به د سبب د جړا جوړ شي تنهایی به د سبب د جړا جوړ شي هر طرف نه به خزان راشي گلشن ته چې رانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوي چې رانه لاړې نو پتلو کې به مې نه یادوي د انتظار په تورو شپو کې به مې نه یادوي او وخت ډېر ظالم دی د یارانو د خندا بدي کې وخت ډېر ظالم دی د یارانو د خندا بدي کې ګوره د کلي په کوڅو کې به مې نه یادوي او یو زما یاد بل د روزګار غم به دې ډېر تنګوي یو زما یاد بل د روزګار غم به دې ډېر تنګوي د پردي ښار مسافرو کې به مې نه یادوي او ستړی نظر مې اوس د مصر در بازاره نه ځي ستړی نظر مې اوس در مصر د بازاره نه ځي هغه د زوړ عیسب کیسو کې به مې نه یادوي ډېره مننه ستا د درنو ته چې سترګې توروي ما په ملنګ کې په رومال پاکوي زلفې په زنګ کې نو پخوانی بوی دې د زلفو تله نه دیوا کله نور ورته تیار د بې د یاره به هېڅکله ونه اخلمه که یې تخت بادشاهۍ دوران کې نازېده په دنیا نشته د رحمانانو بې کچکو دی واخلص بلن و زړګیار ځان نشه ورته ما که مینه د ډېر کنو و اشنا د خویه کرسو اډو چلی رانه زړګیار ځان نشه ورته ما که مینه ډېر کړه و اشنا د خویه کرسو اډو چلی ورانه و اشنا د خویه کرسو اډو چلی ورانه
د چوټۍ د مسافر اشنا کول مې سوالونه د چوټۍ د مسافر اشنا کول مې سوالونه د چوټۍ د مسافر اشنا کول مې سوالونه د چوټۍ د مسافر اشنا وچراغیا غغمې بیا د پاوا په ماسیر کا واشنا د خویا کاسو اډو چلی ورانه وزړګیا ارزان شي ورته ما کمن ډیر کا واشنا د خویا کاسو اډو چلی ورانه واشنا د خویا کاسو اډو چلی ورانه افسوس باغز برګه ورځ بغیر زما د یارا 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 یا دشمن باد دشمنا لاس په مینا راجا پیر کا واشنا د خویا کاسو اډو چلی ورانه وزړګیا ارزان شي ورته ما کمن ډیر کا واشنا د خویا کاسو اډو چلی ورانه واشنا